کله چې په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې حساب کتاب شروع کی او رب العالمین را کوشي، رب العالمین را کوشي او د خلکو منځ کې فیصله کوي. اوله فیصله به درې کسانو په حق کې کوي، درې کسانو په حق کې بل اوله فیصله کوي. اول نمبر عالم دا براوستلی شي، الله به تو فرمایي تعالی مې علم درکړو، تا په دې باندې څه کړي دي، دی به خپل کارگزاری بیان کی چې الله ما خلکو ته علم ښودلی دی، ستا دین مې خلکو ته ښودلی دی. الله به تو فرمایي کذبت، دروغ دی ویل، تا خلکو ته علم دې دپاره ښوده چې خلک تا ته وایي چې غټ عالم، غټ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، دې دپاره تا علم زده کاوه. الله به حکم وکړي نه جهنم ته راکاږئ. دویم سخي به راوستلی شي، هغه ته به ویلی شي تعالی مې مال درکړی، دولت مې درکړی، تا پې څه کړي، دی وایي ستا په لار کې مې خرچ کړلی. الله وایي دروغ دي ویله، دې دپاره دې خرچ کاوه چې خلک تا ته سخي وایي، هغه تا ته ویلی شي. دیم جهنم ته راکاږئ. دریم به شهید راوستلی شي، شهید ته به هم دقه ویلی شي. شهید به وایي چې الله خپل ځان مې قرباني کړی. الله به ورته دروغ دي ویل، تا خو دې دپاره ویلي وو، دې دپاره جنګ کاوه چې تا ته ویلی شي چې دا خو ډېر جری دی، ډېر بهادر انسان دی، دا ستا لپاره ویلی شي. په دنیا کې ابو هريره فرمایي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یا ابا هريره اولئک الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم نار جهنم. ابو هريره دا درې کسان په دې مخلوقاتو کې اولنی کسان دي چې اور د جهنم به پې ګرمولی شي. زمانو دې حدیث کې ښه غور وکړئ، په دې حدیث کې داسې نه دي ویلي چې اول به داخلېږي، اول به پې ګرمولی شي. د نورو خلکو د سوځول دپاره خشاک د جهنم درې کسان دي. نور خلک هم د دې وجه نه بیا په تکلیف. په دې کې دا نه ویلي چې اول به جهنم ګرمولی شي په خل باندې، ډاکو باندې، زناکار باندې، مشرک باندې. نه، لا حول ولا قوة الا بالله. ډېر د افسوس خبره ده چې درې کسان عظیم خلک، عالم ته وګورئ، د عالم څومره عظیم مرتبه ده. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. اسمان ازمکي والا میان په اوبو کې، میږیان په سړو کې استغفار دای لپاره غواړي. نیت یې خراب شوی دی، اول په جهنم ګرمي.